نو زه به خپله لاره څه جواب ورکوم؟ وعن شبابه فيما ابلاه، ځواني دې پسې کې زړه کړه، ځواني دې پسې کې تېره کړې ده. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، الله خو ما ته ویلي ته ما خپل عبادت لپاره پیدا کړی انسان. زما عمر هم په دې کې لاړ او زما ځواني هم په دې کې لاړ، زه پوهېږم په ځان باندې نه. عمر خو زما خیال نه ساتي. امام شافعي رحمه الله ځکه فرمایلی وو ما د صوفیو سره متصوفه صوفیه کرام چې ورته خلک وایي د دې سره ما ملګرتیا کړې ده او ټیم مې ورسره تېر کړی دی. ما د دې نه هېڅ خیر نه لیدلی سوای د دوو خبرونه. خیر پکې نشته دی، ټول بدعتیان دي. صرف دوه خبرې مې ترې زده کړي د خیر خبرې. یو خبره مې ترې دا زده کړې الوقت سیف ان لم تقطعه والا قطعک. وقت توره ده، که تا کټ او دا استعمال که ځان له نو ډېره خلک ورنه تاسې هم کټ کوي. اسیم روان دی ستانه او ستا وقت ختموي او تا مرګ ته نږدې کوي. او دویم مې ترې دا خبره زده کړې وه چې اشغل نفسک بالحق والا شغلک بالباطل. خپل نفس په حق باندې مشغول کا، حق سره خپل غاړه ولګوه ورنه تا په باطل باندې مشغوله کوي. دوه خبرې دي فماذا بعد الحق الا الضلال. یو حق دی بل ګمراهي ده. که په حق دې خپل ځان مشغول کړې ډېره ښه ده، ورنه په باطل خو به خامخا مشغوله کېږي. نو وقت خو د تورې مثال لري. امام راضي تفسیر کبیر کې دې آیت په دې صورت په ځای کې والعصر ان الانسان لفی خسر، زمانه باندې قسم، په مازدیګر باندې قسم، انسان په تاوان کې پروت دی. په مازدیګر باندې قسم کړی ځکه مازدیګر ټیم ډېر مختصر دی، خپله ګټه تاوان پکې خلک معلوموي. مازدیګر کې خپل کتاب خپل حساب کتاب خلک کوي، د دکان د نور شیونو. زمانه باندې قسم کړی دی، دا دلالت کوي په دې باندې دا قسم په دې باندې الله کړی چې دا شهادت ورکړي چې انسان په تاوان کې دی. نو تفسیر کبیر کې امام رازی وایي په انسان ستا د عمر مثال دا واورېدی او ته برف پروشې، عمر دی واوره ده او ته برف پروشې. څوک چې واوره خرڅوي نو هغه سړی تکړه سړی دی چې هغه ډېرې نارې وایي او د واوره زر ته زر خرڅه کي. او که چېرته دی غافله شي دی واورې نه نو واوره خو هسې مولی کېږي. داینه خو یو څاڅکی کېږي، یو څاڅکی ته کېږي. زما او ستا د عمر مثال د واورې دی. که موږ دا مشغوله کو په حق باندې د الله د دین دپاره او د الله د رضا دپاره موږ استعمال کو ډېره ښه ده. ورنه سیکړ چې تېرېږي څاڅکی کېږي موږ ورځ په ورځ باندې لږ ساعت دپاره هم ولي کېږو، یو څاڅکی نه کېږي، یو څاڅکی نه کېږي، موږ ولي کېږو، موږ په ځان پوهېږو نه. وعن شبابه فيما ابلاه، ځوانۍ باره کې به الله زموږ نه تپوس کوي چې په څه کې دې زړه کړې وه. او دریم وان علمه ماذا عمل به، او د علم باره کې چې علم باندې څومره عمل کړی دی. زده کړه دې کړې وه، قرآن دې اورېدلی، حدیث دې اورېدلی وي، زده کړی دي، څومره عمل دې پرې کړی دی. د هر سړي نه بعد د خپل علم مطابق چا به لږ علم زده کړی، چا به ډېر زده کړی، دې نه به تپوس کېدلی شي. او څلورم نمبر وان ماله من اين اکتسبه وفيما انفقه، د مال باره کې به الله تپوس کوي چې دا مال دې د کوم ځای نه ګټلی و او په څه کې دې خرج کړی و. زمونږ خلک دا خیال کوي، څه ناڅه دا خیال کوي چې یاره مال مې حرام ګټلی که حلال، څه ناڅه خیال کوي، اکثر نه کوي، هم اوس ختم شوی. خو د خرج په باره کې څوک دا تپوس نه کوي او دا سوچ نه کوي چې دا مال بیرته زه په څه کې خرج کوم. د دې ما نه تپوس کېږي که نه کېږي؟ دا تپوس هېڅ چا نه دی کړی چې دا مال زما نه په څه کې لګي. ته چې دا کم مال لګې په نشو تماشو باندې لګې، په لهو لعب باندې لګې، دې باره کې به الله تعالی تپوس کوي. دا بس مه ګڼه، د یوې روپۍ حساب به سره کېږي. زما وروڼو دا ځواني او دا عمر دا یو نعمت دی، که دا استعمال که موږ ښه بیا وګورئ د الله رب العالمین نعمتونو ته. امام بخاری حدیث نقل کړی سبعة یظلهم الله فی ظله یوم لا ظل الا ظله. و کسان دي چې الله به په ورځ د قیامت د خپل عرش ته سوري د لاندې کېدی چې د بل چا سوری نشته سوا د الله د عرش سوري نه. یو پای کې دا دی وشاب نشأ فی عبادة الله، یو هغه ځوان دی چې د رب العالمین په بندګۍ کې غټ شوی دی، غټ شوی د الله په بندګۍ کې دی. څنګه چې بلوغ ته رسېدلی بس عبادت او عبادت او عبادت د الله بندګي، لکه څرنګه چې سلفو کړې ده، څنګه چې مخکنو خلکو کړې ده. تاریخ تاسو مطالعه کوئ حیران بشئ. اسامه ابن زید رضی الله عنه دې ته سړی حیرانېږي. نن زمونږ هم ځوانان دي، دې هم ځواني تېروي، موږ هم ځواني تېرو.
اسامہ ابن زید رضی اللہ عنہ صحیح مسلم کی حدیث تے دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم په یو لخر باندې امیر مقرر او دا آخری وخت دی چې کله نبی صلی الله علیه وسلم وفات کیږي او بیا لا اسامه لخر نه وتلی او نبی صلی الله علیه وسلم وفات شو او ابو بکر صدیق رضی الله عنه چې کله د نبی صلی الله علیه وسلم د دفن فارغ شو خلافت سنبال کو نو لاول کار داو کو چې جیش اسامه د اسامه لخر یې ولېګو بل کار څنګه حالات دي دا به خامخا د نبی صلی الله علیه وسلم مقرر کړي اسامه ابن زید د امیر مقرر کو په لخر باندې چې امیر مقرر کو خلکو اعتراضونه شروع کړل ویل وړو کې الکه یو باندې امیر مقرر کشر لکته دای په باندې امیر مقرر کو لخر کې څوک دي تاسو پته شته څوک پکې به دغه لخر کې ابو بکر صدیق عمر ابن الخطاب عثمان ابن عفان علي ابن ابي طالب رضی الله عنه ابو عبیدہ ابن الجراح سعید بن زید سعد بن ابی وقاص کبار صحابه کرام عشره مبشرم پکې دي او غټ کمانډران هم پکې دي او اسامه ابن زید په امیر مقرر خلک ول وړو کې لکه را باندې امیر مقرر نبی صلی الله علیه وسلم خبرش لاړ منبر ته وخوته ویلې خلکا تاسو د اسامه ابن زید په امارت باندې په ما اعتراض کوي د دین مخکې د پپلار په امارت هم تاسو اعتراضونه په ما باندې کړی د زید ابن حارثه رضی الله عنه ویل قسم په الله ویل زید ابن حارثه د امارت لپاره ډیر لایق اسامه ابن زید داین رسته ډیر لایق د امارت لپاره او قسم په الله چې زید ابن حارثه ما تر ټولو خلکو محبوب او دا رسته اسامه ابن زید ما تر ټولو محبوب دی اسامه ابن زید ټول ماته محبوب دی دیو جنا حب الرسول صلی الله علیه وسلم دا به اسامه ابن زید ته ویل کېده د نبی صلی الله علیه وسلم محبوب یوه خزه غلا کړی وا فاطمه نومي فاطمه قریشی و خزوا ای غلا کړی و غلا په ثابت شي و نبی صلی الله علیه وسلم ته پیش شو هغه حکم وکړ لاس کټ کړي خلک ویل د قریش او غټ خاندان خزره د دین چې لاس کټ کیږي دا خو ډیره غټه خبره ده او زموږ شرم دی ویل د نبی صلی الله علیه وسلم سره څوک خبري وکي چې سفارش وته کی او معافي کی ټول خلکو ته پتوا ویل بل څوک خبري نشي کولای سوا د اسامه ابن زید دا د نبی صلی الله علیه وسلم محبوب دی ویل هغه چې ورغه ویل یا رسول الله د خلکو سره لګلې ویل دا خزه معاف نبی صلی الله علیه وسلم خود الله د حدود مبارکه د چا خیال نه ساته ګرانواله په خپل ځای ویل اسامه ته د الله په حدود کې ماته سپارش کی بی ویل خلکو ته خلکا والله لو ان فاطمه بنت محمد صلى الله عليه وسلم سرقت لقطعت يدها والقسم بالله ک فاطمه چې محمد صلی الله علیه وسلم لور دا کاغه غلا کړی هم تل اسکټ کاو دا خلا بل ده خلکو تم پته و چې اسامه ابن زید نبی صلی الله علیه وسلم ته ډیر غوړه دی نو اسامه بارک نبی صلی الله علیه وسلم ویل دا والله لخليق للاماره قسم بالله چې امارت ته پر دا لایق دی تاسو به تاسو کوئ چې څونه عمر یو تاریخ مطالعه او سیرت مطالعه کوي اسامه ابن زید چې نبی صلی الله علیه وسلم امیر مقرر کړي لخر باندې عمر 14 کال دی سبحان الله 14 کال والک دی امیر مقرر دا ولی د الله سره تعلق دا الله والکس د صلاحیتونو ځان کې دا پیدا کړیو چې نن د امارت لایق دی نن زموږ د 14 کال الکو ګوري نن زموږ د 18 سالو دو 19 سالو د 20 سال الکو ګوري چې هغه کار څه کوي دای سره ورسره پلاس کې صحیح نن خو زما د نوجوان سره د قران په ځای بیٹ پلاس کې ورسره د قران په ځای هغه سره موبایل پلاس کې ورسره دی نن خو زما نوجوان شپور د فیسبوک د نوزګاریږي د یوټیوب د نوزګاریږي د شپور د ګن بلانه نوزګاریږي دغه د امارت سوکی دغه امارت سوکی نن موږ ځن په دې کې سره ټیک د خپل کار کوا خپل کیل کوت کوا کیل مون خلاف نه یو کرکټ کې او فوټبال کې کار شي کې کوا خو مونږ ګیله په دې باندې کوره او بیان هم دې کو څو خپکی او خوشالي چې جواری غره شریعت جایز کوي نه جواری شریعت نه جایز کوي نن خلک د کیل په نوم باندې جواری کوي دلته د کرکټ په نوم باندې خلک جواری کوي
ما پوه کوي که زه غلط یم راشي وی مولوي صاحب ته غلط یې یا ورشه بل مولوي صاحب ته تپوس وکړي وی دا کوم کار چې موږ شروع کړی په کرکټ کې په فوټبال کې دا که جواري نه راشي ټیک ته زه به اعلان وکړم چې کوئ. ويسألونك عن الخمر والميسر دا خلق تانه د شراب بارکه د جواری بارکه تپوس کوي قل فيهما اسم كبير ومنافع للناس واسمهما اكبر من نفعهما. دا خلق ستانه تپوس کوي د شراب بارکه د جواری بارکه وته چې بری کې ګناه د غټه ګناه را چې سما الله او تغټ ویل دا غي څه امتحان نشته لري په دې کې شخل کولا مزید سیوا آسان باندې روپۍ ملاويږي مذهب کې خلکو ته ملاويږي. وګوره واسمهما اکبر من نفعهما الله فرمایي ګناه د فائدې نه ډیره زیاته غټه. زاغه خلکو ته حیرانم زاغه مشران ته حیرانېږم چې هغه داسې نوجوانانو د هغې حوصله افزایي کوي او هغې اعلان کوي په جوارۍ کې والله چې ستاسو نه باندې دې مال باره کې تپوس کېدلی شي. ولا تعاونوا على الاثم والعدوان ظلم او د ګناه باره کې مو څه تعاون مه کوئ. که جواري نه راشي ما مطمئن کوي چې جواري نه قسم په الله زه به رجوع وکړم خو ستاسو د خیر دپاره لګیا یم والله که بل غرض وي ستاسو د خیر دپاره لګیا یم. نن قرآن درس دلته شروع سړی 15 منټه نه کښېني او کرکټ ته ور ماسپښین واره ماښامه پورې ناست او بیا پکې د نظم په نوم باندې به ګانې هم پکې لګي بیا لږ د الله نه یره وکړئ. دا څه کوئ تاسو که قرآن نه ویلي چې دا جواري ده راشي ټیک ته څه مجرم خو چې قرآن ویلي چې دا جواري ده بیا ولې کوئ څه شل شوی چې کوئ ولې کوئ دا حوصله افزایي چې بهار ورته ور په غاړه کې د پلسټک په کرسۍ کې کښېني 5000 اعلان 10000 اعلان موږ کوله دلته په جومات کې صوفه کېښودله که نه او د هارون امباره مو تله ولګوو نو د جومات دپاره 15 روپۍ نه ورکوي جومات دپاره 15 روپۍ نه ورکوي او د جوارۍ دپاره به 10000 20000 اعلانونه کوي. لږ حیا پکار ده لږ شرم پکار دی قرآن باندې خپې ښودل نه پکار چې په قرآن باندې سړی خپې ږدي کېله کوه کېله چا منع کړی کرکټ کې که فوټبال کې که هر شی کې کوه جوارۍ اجازه شریعت نشته. من قال لاخي تعال اقامرك فليتصدق نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي صرف دومره خبره د خپل ورور مسلمان ته